الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو ته تواتر د تعامل او د توارث وي، لکه سنتیت د مسواک. د مسواک سنت دی که نه دی؟ خو اوس په ده باندې دا نقل چې موږ ته راغلی دی دا په تعامل سره دی، په توارث سره دی. تاسو ګورئ په هر جومات کې میخونه ټکوالي خلکو ته مسواکونه ځوړند دی. اکثره تبلیغیانو دې ځای کې ځان له یو وړوکی جب ورته جوړ کړی، ځان له د مسواک دپاره. مونږ او تاسو مسواکونه لرو که نه لرو؟ چا سره مسواک شته؟ راویې باسئ، زه خو هسې ګورم که نه چې شته که نه شته. ما سره خو شته که ماشاءالله. چا سره چې شته نو داسې لږ وښایي، هسې پوهې خو شی که نه. یاد ساتئ، زما یو نکته پکې زده کړئ. دا مسواک نه دی، د دې تاسو زه یو ظاهري پیدا کړم چې کم سړي سره مسواک په جب کې پروت وي او خدای نه کده ټکر وکړو، د ده به اندام نه ماتېږي. تاسو نه غټه پیدا ده. نورې پیدې پرېږده چې سل دي او که څو دي، هغه به ځان له وایي چې د خدای رضا ده او بطاطلفم دی او هر څه چې د هغه نه غیر خبره درته کوم. دا تجربه درته ښیم، دا مشاهده درته ښیم چې کوم سړی جب کې مسواک لري او جب کې هسې پروت وي، خدای نه که ده ټکر وکړو نو باقي د ده به اندام ماتېږي نه، مړ به وي، سړی به مړ شي. پوهېږي نه پوهېږي؟ خو وایه لاس به نه ماتېږي، خپه به نه ماتېږي، بل ځای به مات نه وي. تا څومره لویه پیدا کړه. د دې لپاره یم ځان سره جب کې ګرځوئ ښه، او د ډېر وخت نه زه ځان سره ګرځوم. زما مسواکونه او دا څه نور دي، دا مې صرف جب کې دې لپاره چې چېرته مې کوم ځای مات نه شي. یو ورځ مې ما ټکر کړی و، په خبره خو پوه شي. هغه ورځ مې د حادثې دعا چې کوم دی غالبا چې داسې نیمه ویلې وه، پوره مې نه وه ویلې، نو ټکر مې وکړو موټرسایکل باندې، دا اوږه مې وخته. خیر دې راغی که نه؟ خو نور زما په دې بدن باندې، په دې سر باندې زه په اتیاو کې روان وم په موټرسایکل باندې. ښه، یعنې دا اتیا ډېر تېز مزل دی، په خبره خو پوهېږي. او په دغه وخت کې ما چې کوم دی ټکر وکړو او دومره لوټونه مې واړول چې ډېر لرې په دې سړک باندې واوړېدل. خو په دې مخکې چېرته یو داغ هم نه و چې زما کوم ځای لګېدلی. یو خو مې دا هیلمټ په سر و، دا پټکی نه دی، د ډېر ډول یو پیدا کړ. اکثره ملګري دې پټکو اهتمام نه کوي. ښه، علیم به یې ګوره پټکی به نه تړي. په دې پوه شئ، دا زمونږ او ستاسو لپاره د هیلمټ حیثیت لري. د موټرسایکل لپاره هیلمټ نه اچولی، ځکه هغه ډېر سخت ضروري. نو ما چې کوم دی دا اکسیډنټ کو، زما پټکی و. د دې پټکي په برکت باندې زما سر مکمل بچو، یو دونه نښ هم پکې نه و. بل پېښور کې بل یو امام و، هوایي ګولۍ راغلې وه، په دې ځای لګېدلې وه. د دې دا پټکي دا ټول ولونه ختم وو، اخري چې کله سر ته ګولۍ رسېدلې وه ایسته سړه شوي وو. د هر سنت چې کوم دی عمل ډېرې فایدې. ښه، دا ځان څه یاد ساتئ، که مسواک استعمالې دلته که نه استعمالې ځان څه وساته. پړکی چې کوم دی دا یو سنت طریقه په دې نیت باندې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی یو سنت عمل دی، په دې چې کوم دی خو بیا په ثوابونو کې خو دا ځان له ثوابونه دي، دا یې هغه ظاهري فایدې دي. ښه، نو هو الکتاب المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. دې ته ویل کېږي څه وایه؟ د قرآن تعریف او دا اصول فقه کړی دی. ښه، بیا د نقل تواتر مې ته وایي چې تواتر په څلور قسمه دی: تواتر د قدر مشترک، تواتر د سند، تواتر د طبقې، او تواتر د تعامل او د توارث. د قرآن تعریف وشو. د دې نه وروسته د قرآن دپاره موضوع چې قرآن کې مونږ تاسو ته د څه شي نه بحث کېږي، دا ضروري دي. ښه، قرآن ترجمه دې وکړه، هلکه قرآن کې تاسو څه وویلو، دا څه چې وویل دقه ته موضوع وي. نو په دې موضوع کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی چې
چې موضوع د قرآن دا توحید دی. قرآن عظیم الشان د توحید نه باس کوي او دا ثابت دی د قرآن نه په دلایل نقلیه او په دلایل عقلیه، ځکه چې مقصود همدلته چې کوم دی بیان د توحید دی. نو قرآن عظیم الشان کې د توحید نه باس دی. یا ایها الناس اعبدوا، دا یا ایها الناس اعبدوا تاسو دې نه څه جوړیږي مطالب شروع کیږي. نو الته موږ وایو چې دې ځکه یا ایها الناس اعبدوا کې دعوت توحید ذکر ده. اعبدوا ربکم، د الله پاک عبادت کوي. وحدوا ربکم، ابن عباس صاحب د اعبدوا معنا کړي وحدوا ربکم باندې. او بیا د دین وروسته الله پاک څو قسم دلایل ذکر کړي په دې موضوع باندې چې الله واحد لا شریک ذات دی. دا به ان شاء الله به د سورۃ بقره په ابتدا کې وایو چې سورۃ بقره کې دا دعوت توحید څو په ذکر ده او څومره دلایل ذکر دي او ټول دلایل څو دي او کوم کوم دي. زه به ان شاء الله د دې دوره تاسو ته کوم ښه ما ته ګوره چې تاسو بیا چې په لار دي داسې درانه کېږي بخا تاسو وایي چې خدای ګمون د علم غارو خو چې زدم کوي ګوره د دې نه صرف په خبره پوه یې سي راځي او بیرته نه زده کوي با. زه تاسو دا وعده کوم چې ما د څنګه او تاسو زده کنه تاسو به دعوت علم نه ته زبر د جرم درک خدا بس زده کوي. نو یو قول دار چې موضوع ده وای کنه د قران دا توحید دی ځکه به کوم نه په دې قران کې مونږ تاسو ته توحید نه واس. دویم قول دا دی چې موضوع د قران دا انسان دی. په دې قران عظیم شان کې د انسان نه باس کیږي، خدا انسان مطلق انسان نه بلکې انسان من حيث المكلفیت بالشرائع والاحکام. هغه انسان چې هغه مکلف دی په شریعت باندې او دا مکلف دی په احکام باندې دا غي نه باس کیږي. د دې وجه نه انسان دوه قسمه دي، یو ته انسان مطیع وي یو ته انسان طاغی وي. دی وجه نه قران کې نو دغه دوه خلکو ذکر دي. دا سړی خسړی دی دا بد دی، خالص مؤمن خسړی، کافر منافق بد سړی. دوه قسمه انسانان شوخه، یو ته سوی مطیع وي تابعدار او دیم ته سوی سرکشه. دی وجه نه قران کې انسان باس کیږي. ښا الله دې موږ تاسو په هغه مطیعين او بندگانو کې واچي. دی وجه نه الله پاک دغه دوه قسم خلکو ذکر کوي. به داغي د پاره چې کوم نه خلک مرجع ذکر کړي ده. دا الله پاک دو صفاتونه دي، یو ته صفت د جمال وای یو ته صفت د جلال وای. صفت د جلال د کافر لپاره، جمال د مؤمن لپاره. به د صفت د جمال لپاره مذهب جنت ته او د صفت د جلال لپاره مذهب دوزخ دی. هم دغه انسان دی که مطیع جنت ته وځي وای کنه او که سرکشو جهنم ته وځي. نو د قران کې موږ دغه دوه خبرونه ذکر ها انسان من حيث المكلفیت بالشرائع والاحکام. چې کوم مطیع انسان دی وایا عقیده به توحید وي، عبادت به کوي، معاملات به د شریعت موافق وي، باقي دې کوم دي آداب به پکې وي چې کله جرمو کې سزا به ورته ملاويږي داغه بقایل وي. دا مطیع انسان دی. او چې کله وفات شي الله به جنت ته بوزي، الله به جنت بوزي جنت. او چې کوم سرکشه انسان وي عقیده د توحید نه لري، مون نه کوي، روزه زکات حج د جهاد قائل نه دی، خو چې کوم دي معاملات د شریعت موافق نه په سودو او په جواره او په دې شي کې اخته. او بل طرف ته چې کوم دي عقوبات کوم دا سیخه دا الله حد ته چې کوم دي غاړه نه کړي، دا الله حکم نه مانی. وی قتل کړي د قصاص ته غاړه نه کړي، وای زنا کړي دا باقي چې کوم دي درو ته غاړه نه کړي، عقیده نه لري. نصیب سی ورځه دی و چیرته ځوای. دا موضوع زده کوي ښا تاسو د څوک ته پوښتنه کوي چې تاسو تفسیر وکړو او قران کې د څه نه باس کیږي ته ورته د توحید او یاد انسان تاسو قران زده دي ته اجمالی علم وي په قران باندې ښا ځکه په قران کې بعض ځانه کیږي یاد توحید نه او یاد انسان خو مطلق انسان نه بلکې من حيث المكلفیت بالشرائع والاحکام.
دې پورې پوښتنه بعض علماء دریم قولم نقل کړی دی چې موضوع د قران څه شی د الاعتصام بحبل الله المتين منګولې لګول دي د الله پر رسې باندې قران چې کوم دی القران حبل الله دا د الله رسې د اسمان د تزمه کې پوری چې دې رسې پوری چا ځان وتړو بس الله به جنت ته بوځي او چې کوم سړی دې رسې په ځان ونه تړو بس جهنم ته بوځي دیو جنا دا توحید نه دی دې مثال چې کوم دی دا یو ونه ده په جنت کې د دین څنګه چې کوم دی دنیا ته راخوري شوی دی اوس چې په دغه دنیا کې کم انسان دغه ونی هر انسان په ځان اوتړه جنت ته او دا کفر نه شرک د دې مثال هم د یو ونی دی په دوزخ کې د څنګه دنیا ته راغلی دی څوک په منافقت کې اخته دی څوک په شرک کې اخته دی څوک په یو ازم او څوک په بل ازم کې اخته دی نو هر چا چې په کومه ونه پسې څنګه پسې ځان وتړو جهنم ته وبوځي الله دې موږ تاسو جهنم نه وساتي نو الاعتصام بحبل الله المتين منګول لګول دي د الله پر رسې باندې هغه رسې چې هغه مضبوطه رسې ده لن تصام لها چې هغه قطع کیږي نه ښه لن تصام لها بعضی مفسرین معنا دا کړی ده چې دغه توحید دا کلمه د توحید دا داسې کلمه ده یو سره په چا باندې اقرار وکړي شلو په زور به دا کلمه وویله دا سره نه کافر کیږي لم تسام له دا معنا کا یو سره دې په مسلمان باندې اقرار وکړي چې شابه دا کلمه وایي کنه وجنم دي علما دلته ناس دي اصول فقه دې اقرار دوه قسمه ذکر کړی یو ته اقرار ملجئه وي یو ته اقرار غیر ملجئه ملجئه دا معنا چې تا وجنم پلار دی وجنم کنه کلمه وایي وی او غیر ملجئه لکه وهم دی تا وام که پلار دی وام دا دې ته غیر ملجئه وایي نو په هغه اقرار ملجئه کې قانون دا دی چې دې سړي کلمه د کفر ویلا خو شرط دی چې وقلبه مطمئن بالایمان په دې صدا نه کافر کی او دی وجنا شریعت کې دته الله اجازه تم ورکړي چې خیر دی دې کې ځان بچ کا خیر دې چې کومه په خولي د کلمه د کفر ویلي خبره نشي خدا خبره یاد ساتي ښه عزمت دا دی یو رسخت دی یو عزمت دی عزمت دا چې د سره په کلمه د کفر ونه ویلا او باقی چې کوم نه مرشه دې شهید دی او یو سړی دې تامه نکرا وکړه په دې چې دا پردې مال اخرى یا دا پردې مال هلاک کا کنه وجنم دی دی واخی چې کوم دې عمل په رسخت باندې چې کوم دې اولاد په عزمت باندې نه دی سمانا ته ځان نه وجني پردې مال هلاک زمان باور کې پردې مال اخرى زمان باور کې خو جوړ کې ته ځان شهید کې نو اثر نه د ټول دنیا نه لاړې دی وایي د رسخت اولاد د چانه د عزمت نه ځان یو مسلې دی ښا دریم قول باندې پوښي بعض علماء ذکر کړی دي چې موضوع د قران الاعتصام بحبل الله المتين هغه مضبوطه رسې باندې منګولې لګول داسې چې لن په صوم لها هغه چې کوم نش کیږي نه دا خبره مزدکله د دین ارستا د تفسیر معنا بدلته حکم تفسیر لغت کې څه ته وایي اصطلاح کې څه ته وایي او بیا د تفسیر اقسام څه دي دا عنوانونه غوړه خامخاز د کوي یو ټکی جامع ټکی زده کوي ځان سه ولي کوي دا باندې پر تاسو په کار راځي بیا د دې تفسیر مقابل کې بل لفظ دی تعویل د تعویل معنا لغوي معنا اصطلاحي بل لفظ دی تحریف د تحریف معنا لغوي معنا اصطلاحي تحریف ستوي تعویل ستوي تفسیر ستوي تفسیر په لغت کې دا ویل کېږي واکردنی چیزیرا تفسیر په لغت کې ویل کېږي واکردنی چیزیرا کلاول دی یو شی ښکارا کول دی یو شی ته ویل کېږي نو تفسیر په لغت کې دا ماخوذ دی مشتق دی د پسر نه پسر وضاحت ته ویل کېږي پسر کشف ته ویل کېږي
فصل وضوح ته ویل کیږي. الفصل هو الكشف، الفصل هو الوضوح. نو تفسیر په لغت کې چاته وایي؟ کشف ته. دیو جن علماء یو قاعده ذکر کړی ده چې فا او سین یا سین او فا دا دواړه حروف چې کله په ځای د فی او عین باندې راشي، فا او سین، سین او فا، چې کله دا په ځای د چا باندې راشي؟ د فا کلمې یا د عین کلمې باندې، د په معنا کې کشف او ظهور او وضاحت. د مثال په تور باندې سفر، دې سفر ته سفر ولې وایي؟ ځکه په سفر کې هم سړی ته ډیر سخت کار شي، ډیر علاقې نه لیدلې دی ویني، ډیر خلک داسې په سفر کې نه لیدلې هغه ویني. نو کشف وی کنه ظهور د تبلیغ شنو ښکار شي. یا فصل، فصل چې کوم دی کشف ته وایي. په تفسیر سره هم چې کوم دی کشف د معنی د قران نه. یا سفره، سفره هغه ملائکو ته وایي چې هغه زمونږ استادو په دیوګو ناس له لیکل کې سفره ملائکه. دې سفره ملائکو ته سفره ولي وایي؟ ځکه دوی ته هم کشف د اعمالو د مخلوق کی. دا کومې ملائکې چې موږ تاسو په دې مقرر دي په حسنات او په سیئات باندې، په خیوګه او په ګسوګه باندې. دې زمونږ استادو اعمال ته معلومي چې دا ښه عمل کړي که بدی کړي سی کړي دا ټول لیکي. نو ګوره سفر ته سفر هم ځکه وایي چې دغه کشف دی. فصل تفسیر ته تفسیر هم ځکه وایي چې دغه کشف د معنی د قرآن. سفره ملائکو ته سفره هم ځکه وایي چې دې ته کشف د اعمالو د مخلوق کیږي. په دې قاعده په پوه شئ چې فی او سین یا سین او فا چې دا په ځای د ف او عین باندې راشي، د په معنا کې کشف او ظهور وي. د دې وجه نه علماء ذکر کړی دي الفصل هو الكشف، الفصل هو الوضوح. د فصل معنا کشف، پیدا کردن معنی سخن. دې ته ویل کېږي وایا تفسیر په لغت کې. نو تفسیر په لغت کې ظهور ته وایي، تفسیر په لغت کې کشف ته وایي، تفسیر په لغت کې وضوح وضاحت ته ویل کېږي، ظهور ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې تفسیر هو علم، دا یو علم دی. تفسیر په لغت کې چاته وایي؟ وضاحت ته وایي، وضوح ته وایي، کشف ته وایي، ظهور ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې هو علم یبحث فيه. تفسیر دا یو علم دی چې دې کې بحث کېږي من کتاب الله تعالی، دا الله د کتاب نه، من حيث انه يكشف به مراد الله تعالی، چې په دې سره ظاهري هغه مراد د خدای، چې د دې نه مراد کوم دی دا دی دا نه. دا مفسر نه دی چې د قران تفسیر کوي. نو دا تفسیر په خپل څه شی دی؟ هو علم، دا یو علم دی یبحث فيه من کتاب الله تعالی. په دې تفسیر کې د کتاب الله نه بحث کیږي، د قران نه. من حيث انه يكشف فيه مراد الله تعالی. په دې سره د الله مراد چې کوم دی مقصد هغه حاصلېږي، ظاهريږي چې الله مقصد د دین دا دی او دا نه دی. دا غي مثال درته خیر. كل شيء هالك الا وجهه، يد الله فوق ايديهم، يد الله فوق ايديهم. یا كل شيء هالك الا وجهه. اوس دا وجهه نه ده، دا وجهه د مواجهین ده. مواجهه اصل کې ویل کېږي یو بل ته مخامخ کېدل. وایي چې کله یو سړی یو بل ته مخامخ شي ښه، نو یو بل ته د مخونه ښکاره شي، یو بل وپېژني. اوس الله پاک خو د دې نه منزه دی، ځکه دا وجهه دا صفت چې کوم دی د جسم دی، او الله پاک چې کوم دی دا منزه دی د جسم نه. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا دی. نو کل شیء حال الا وجه سما.
یا دا معنا ید الله فوق ایدیهم یا بل یداه مبسوطتان قرآن کی ید لفظ راغلے دی ید دی تا ویلے کی دی سرون دا گتنا تر دی ولی پوری دی تا ید ہوئی دا صفت دا جسم نے اور دا حادث نے اللہ پاک ید نے لگی یا اللہ رب یستخ لا ایدینا اللہ پاک دینا منزہ دینا دی سمانا مفسرینو د ید معنا په قدرت سره کړی دا مفسرینو د وجهه معنا په ذات سره کړی دا چې کل شین حالک الا وجها دنیا کې چې سړي دا ټول فنا کیږي مگر ذات د خدای په باقی په دې خو پوهیږي ید الله فوق ایدیهم قدرت د خدای پاک دا غالب دی پاسه د قدرت د دوی دلته موږ د ید تفسیر په قدرت سره وکړو نو بدی سرا تفسیر سرا مراد د خدای پاک ظاهر شو چې دلته ګوره مراد د ید نه ید نه دی مراد د وجه نه وجه نه ده چې هغه منافی د ذات د واجب تعالی سره بل یداه مبسوطتان دلته یو سوال وارد دی چې دا معنا د ید په قدرت سره وکړه نو دلته د یدا معنا هم په قدرت سره کې چې بل یداه مبسوطتان کې دوه قدرت د خدای پاک کې کوم دی دا فراخ دی او نور قدرتونه بند دي دا دی یو سلفي سوالو هغه زم راته معلوم دی چې کوم ځای کې مونږ یو عالم سره ناستو نو الته یو سلفي نو هغه دا سوالو کې تاسو وایي چې ید نه مراد څه شي قدرت دی نو دې تفسیر څنګه چې بل یداه مبسوطتان دا دوه قدرت د خدای پراخ دي دا نور کې بند دي دا یو ظاهري سوال الله دې زمونږ استاد شيوخ چې کوم دي قبرونه د انوار نه ډکي زمونږ د تفسیر استاد چې کوم دي د دې معنا کړی د بل یداه مبسوطتان بلکې غد تصرف د خدای پاک فراخ دي یو تصرف د خیر دی او بل تصرف د شر دی نو دلته د دې تصرفونه اخیستي دي یو تصرف د خیر دی او بل تصرف د شر دی نو سوال وارد څه کوي نه وارد دی دیو جنا تاسو سماوي چې د تفسیر معنا لو اصطلاحي څه شرح هو علم يبحث فيه من كتاب الله تعالى دا یو علم دی چې بده کې باس کې د الله د کتاب نه او من حيث انه آیا يكشف فيه مراد الله تعالى چې دغه د الله مراد ښکار کیږي دا مفسرین چې تفسیر کې مونږ یې کوو مونږ بدلته چې کوم دی د الله پاک د کوم آیتونو چې کوم پاره کې خاص کر دې کوم دی وایا متشابهات دي نو داغي وضاحت وکړو چې دلته مراد دار او مراد دادې او داد نه دی ما په خبره پوښ زه دې په تاسو ته یو بل مثال ښه الف لام میم الف لام میم الف لام را نون دا ټول ذکر دی په قران کې حروف مقطعات چورته وي یہ حروف مقطعات متعلق د مفسرین دو قول نقل کړي یو د متقدمین علما یو د متأخرین علما متقدمین علما د دې په حق ذکر کړي دي چې الله اعلم بمراده الله پاک دې کوم دې په حروف مقطعات په معنا پوری نور څنګه نه پوری میان عاشق میان عاشق و معشوق رمز کرام الکاتبین لهم خبر متأخرین علماء رالو هغه قول کړی چې دلته معنا مراد باندې د الله پاک نه علاوه بل څوک نه پوهیږي خو اما متأخرین علماء له رمزونه ذکر کړی دي ځکه زایغینو د چا په زړه کې چې کوم دی الحاد او هغه سوالونه شروع کړو چې هر کله په معنا مراد د الله پاک نه غیر بل څوک نه پوهیږي نبی اسلام نه نبی الله پاک دا نازلول ولې په نزول کې څه حکمت ده هغه د لپاره متأخرین علماء جوابونه وکړو چې دې رمز دا دی رمز یې دا دی او مراد یو الله تعالی دی لکه مثال په تور علم معنا اول لا معنا لازم ممنا مؤمن یا علم معنا اول لا معنا لازم ممنا مستدل یا علم معنا الله لا معنا جبريل ممنا محمد صلی الله علیه وسلم اوس د ابلامو د تفسیر چې کړي کنه دا مفسرینو کړي دي تاسو چې ما وایي اوس بدی کې دا پته ولګی چې د الف نه مراد الله دی رمز دی لا معنا جبريل معنا دا
چې دا قرآن عظیم الشان د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې الله پاک وای نبی علیہ السلام ته نازل کړی دی یا اول لازم دی د مؤمن لپاره ذالک الکتاب دا کتاب یا اول لازم دی د مستدل لپاره دا کتاب چې ته کله استدلال کې ناول په قرآن اول به دلیل د قرآن نه وایي که بیا تا ته پته نه بیا به حدیث مبارک ذکر کې بیا به نور دلایل وایي اسی په دې ټکي پوه شوي چې من حيث انه يكشف فيه مراد الله تعالی دې ته تفسیر وایي ښه دې څه وایي تفسیر خو مزدکه دویم لفظ دی تاویل دا تفسیر دا باب تفعیل دی د باب کم باب نه تفعول فسر يفسر تفسیر باب تفعیل نه مصدر صيغه ده فسر يفسر تفسيرا دقرنګ دا تاویل هم مصدر دی د باب چانه وایا تفعیل اولا يؤول تاویلا یا تاویل آل يؤول بمعنى رجوع اول يؤول تاويلا رجع يرجع ترجيعا نو تاویل په لغت کې چاته ویل کی تاسو به وایي تاویل په لغت کې چې کوم دی دا مسله دی د باب تفعیل نه مجرد راځي د آل يؤول نه په معنا د رجع يرجع نو معنا دا رجع يرجع اصل کې ویل کیږي وایا گرداندن کلام گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر اړول د خبرې د ظاهر نه چې کوم دی خلاف ظاهر تا دې د تاویل وي گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر دې ته ویل کېږي او په اصطلاح کې صرف الکلامی عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله ورسوله صرف الکلام اړول کلام دی عن الظاهر ظاهر نه الى وای کنه غیر خلاف ظاهر تا په دې شکل باندې چې غیر مخالفي د کتاب او د سنت نه لکه دغه تاسو ته موي د ید معنا موږ 50 سره وکړه په قدرت سره د وجه معنا موږ 50 سره وکړه په ذات سره کوئی کی ظاهر خو مخته وي ظاهر خو لاس ته ویل کیږي موږ دی وای تعویل پکې وکړو چې دا ید نه مراد قدرت ته او د وجه نه مراد سره ذات د خدای اسی په دې کې پوه شو دې د تعویل ویل کیږي نو تعویل په لغت کې وایا صرف گردانیدن کلام ظاهر بخلاف ظاهر اړول د کلام ظاهر نه خلاف ظاهر ته فقط او په اصطلاح کې صرف الکلام یعنی ظاهر الی احتمال غیر مخالف کسو کې لیکنه ونی کې صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله ورسوله دې ته وایي تعویل ویل کیږي او دا تعویل په قران کې دا امر مستحسن دی یعنی دا ډېر ښه کار دی او دا دلیل لپاره د جامعیت د قران دې وجنا د قران تعلق چې کوم دی د هر زمانه سره دی قرآن عظیم شان تر زمانه دون زمانه پورې خاص نه دی تر یو قوم دون قوم پورې خاص نه دی وایي په خبره باندې د دې وجه نه د قرآن تعلق چې کوم دی دا ټول دنیا خلکو سره دی په هر چا باندې چې کوم دی تطبیق دی او دا دلیل او وجه چې کوم دی د تعویل د تعویل او مستحسن دی نو تعویل په لغت کې څه توي په اصطلاح کې څه توي او به د تعویل حکم څه دی چې دا یو امر مستحسن دی او دلیل لري په جامعیت د قران دی وجنا صاحب د قصیدی بردی د قران متعلق یو شعر نقل کړی دی ولم يقترن بزمان وهو يخبرنا ولم يقترن بزمان وهو يخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارمي قرآن عظیم شان دا تر یو زمانی دون زمانی پوری خاصو نه دی دې تعلق د عادیانو سره مو د زمودیانو سره مو او د قیامت پورې به دا جاری د دې معنا څه ده چې د یو زمانی دون زمانی پوری خاص نه بعضی خلکو نظریه دا ده چې کم د غلا حکم دی
کم العیاذ بالله د زنا حکم دی کم د کوس یو سړی غلا وکړي نو حکم به دا نه 1500 کاله مخکې چې غلا کړې ده او دا غلا چې کوم دی چې کوم د غلا تعریف دی هغه صادق دی او کوم شی غلا ده شریعت کې ارث شته بعض علما ناس دي غلا چې کوم دی ویل کېږي وایا اخذ مال الغیر المحترم المحترز خفیه اخذ مال الغیر اخستل د مال د غیر دی چې دا مال محترم وي دا مال محترز وي او خفیتن په پټه واخلي دې تغلا وي او نصاب ته رسیږي نو حکم ادارې چې دې سینه بلاس کټ کی یو سړی د پردې مال واخیسته په پټه واخیسته او مال محترم وو یو غدي شي چې هغه بار دې کنه پډاګه پروتي څوک په قصه کې نه بل محترزي یا چې دا احتراز چې راځي دا دنه په کوټه کې دی یا په صندوق کې یا په یو سیب کې خود لري خپل جندې او ته چولې ده دا قیدونه پر کې دي په کې دي سړی راغی د مخبرین اغلا وکړه یو سړی له ماته ګره په قبر باندې کوم دی سره چولې دي نیول شوی دي سری په چولې دي او یو سړی راغی د قبر نه د سره ویوړو او دا قبر پډاګو دا سره ولو کډي قیمت لري دته وای لاس قتل لاس خطه کیږي وینا ځکه دا مال محترز نه دی دا مال خو محفوظ نه دی دا خو کوم دي ساتي نه کنه څوکیدار نشته بل څوک نشته یا یو سړی دی او د باغ کړل دی د باغ څوکیدار نشته شپول ورته نشته دیوال هم ورته نشته او دا سړی لاړ او باقي دې د باغ نه اخلا وکړه لاس کړکیږي وینا ځکه دا مال محترم دی خو محترز نه دی یا یو سړی لاړ باغ ته ورغی صادر یې خور کو الغه کې وچوا باغونه چیرته پوهیږي او باقي صادر یې کوم دی د میوونه راډک او لحن چې کوم دی دا غلا یو کې دا غلا ده نه ځکه دا خو په پټه نه ده کې دا په ښکارا ویوړو دی وجنه په دې باندې قطع دی یاد نشته په دې خبره پوهیږي نو د دې معنا دا نه ده چې په خوا چا غلا کړی و هغه نه بلاس کړ کیږي او په دې زمانہ کې چا غلا وکړي هغه بلاس نه کړ کیږي نه ځکه ما وی چې لم یقترم بزمان وهو يخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم دې په تاسو پوښتنه